مونونی کیلو مارکله کوم درنو دوستانو رب تعالی دې ټول روغ جوړ اوسئ. د ودان ایف جی یوټیوب چینل درنو لیدونکو نن ورځ راغلی یو د ننګرهار ولایت ته چې ډېر یو بهترین رستورانت جوړ شوی ده د ځوانانو دپاره د خویندو ورونو دپاره چې ډېر یو ښکلی فضا یې جوړه کړې ده. سپین غر چې یو تاریخي هوټل ده په دې لمنه کې یوه څانګه د واما انټرکانټیننټل په نامه باندې جوړ شوی چې موږ او تاسو به ننوځو. دلته ډېرې زیاتې څانګې دي خو د یاد مه باسئ درنو دوستانو چې نن ماښام ته به د دې افتتاح کېږي او انشاءالله موږ او تاسو به دلته ننوځو. دننه هوټل وګورو چې دې کې ډېر مختلف څانګې دي. راځئ دننه سره وګورئ چې هوټل څومره څانګې لري، څومره برخې لري. د دې مشرانو سره به خبرې کوو چې څومره سرمایه ګزاري کړې ده، څومره پیسې بندي کړي دي، څومره ځوانانو ته د کار زمینه برابر شوې او د ننګرهار په ښکلا کې څومره رول ادا کړی. راځئ موږ سره دننه لاړ شو ویډیو وګورو. درنو دوستانو که تاسو وګورئ چې دې ځای څومره تغییر کړی ده، هر یو انځور کې یې لیکلي پخوانی حالات یې په دا رقم و او اوسنی حالات یې چې تاسو ګورئ په دا رقم ده، یعنې ډېر یو بهترین کار شوی. راځئ مخکې هم وګورو. فکر کوم د داخل برخه ده چې مخکې په دغه حال کې ویجاړ پروت و، پخوانی حالات یې داسې و او اوسنی حالات چې تاسو ګورئ دا شان د اوس به لا هم ښکلی شوي. موږ به دننه وځو او ګورو به بس کوم انجینرانو چې پرې کار کړی رب تعالی دې اجرونه ورکړي او ډېر ښایسته کار یې کړی. دا هم وګورئ دې یعنې پخوانی حالات ده چې ډېر داسې ګډ وډ پروت و او توجه ورته نه وه شوې. رب تعالی دې اجرونه ورکړي، ډېر یې ښکلی جوړ کړی. دی اوسنی حالات ده چې تاسو ګورئ هر یو دوکانونه خوراک فروشیان پکې مختلف دي. مخکې همداشان دا تاسو که د دروازې بیکګراونډ وګورئ مخکې دغه سیمه مو سره ډېره بدرنګه شوې وه او ډېره بې خونده شوې وه، یعنې ګډ وډ و. خو اوس وګورئ الحمدلله دا د شپې خوانه ده. بېګا ته به هم موږ یو ویډیو لرو د دې چې تاسو هغه وګورئ، ډېر مختلف او ډېر ښکلی به راغلی اوس. که دغه برخه یې تاسو وګورئ دوستانو، مهمه خبر چې په دې کې ده، مهمه خبر دغه بوټی چې تاسو دا کوم ونه تاسو ګورئ دا تاریخي اثار دي او بیا د سپین غر په لمنه کې دا بیخي تاریخي اثار دي. که تاسو ګورئ هماغه مخکیني شکل کې پرېښی ده، ګوره هغه ونه په مخفل حالات کې همداشان د چاپېر پارک د جوړ شوی. بهترینه خبره په دې پارک کې د ټول همدا ده چې همدا تاریخي اثار کوم بوټي چې پکې دي او کوم ونې چې پکې دي په هماغه حالات کې جوړ کړی. خالي پکې نوښت او د نوې عصري ټکنالوژي او نوې عصري کارونه پرې کړي دي. درنو دوستانو بیا هم هرکلی کوم. که تاسو ګورئ دغه ځای ته څومره ښکلی ډیزاین ورکړی او څومره ښکلا یې ورکړې او دلته ډېر یو بهترین متن هم لیکلی چې آی لف جلال آباد. دلته چې په دروازه باندې کله تاسو راننوځئ ډایرکټ په دې ځای باندې سترګې خوږېږي. راځئ موږ سره نورې ویډیوګانې هم وګورئ چې دلته ډېر هغه اثار شته دي چې په شروعات کې یا په شروع کې دوی کم انځورونه اخیستي دي. دلته ډېر دغه یو بهترین کار دغه کړی که یو څوک راشي نوی میلمه اوسي دوی ته پته لګي چې دغه بڼ مخکې په کوم حالات کې او اوس په کوم حالات کې پاتې شوی ده. بهترین کار خو دغه شوی چې مخکیني انځورونه یې ځانو سره ساتلي دي. راځئ د هوټل نوره ښکلا به هم ګورو.
ملګرو ته به یو هیواد سره هم خبرې وکړو چې دلته یې سرمایه ګزاري کړې ده او د کار زمینه ورته پیدا شوې ده. سلامونه وروره، وخت بخیر. که په لنډه کې ځان معرفي کړئ او دلته مو سرمایه ګزاري کړې، په خپله سرمایه ګزاري باندې څومره خوښ یاستئ او څومره راضي یاستئ؟ سلام ته وعلیکم السلام. نوم مې اسرار دی. شکر دی چې سره خوښ یو او سرمایه ګزاري مې کړې ده، شکر دی په ځای مې کړې ده او په هر والي الله دې مې وکړي. څومره ځوانان در سره مصروفه دي؟ ما سره په خپل حال په خپل کېدای شي شپږ نفره. ښه، ډېر ښه. او په نورو هېوادوالو باندې مو څه غږ ده؟ نورو هېوادوالو همدا خپل وطن کې ډېر پانګونه د دغه هېوادوالو ته کاروبار پیدا شي او بیکاري زیاته ده. ډېره زیاته مننه. انشاءالله اوسئ. بلکل په کار هم دا شان په ټولو هېوادوالو باندې غږ کوو چې راشي په خپل هېواد کې سرمایه ګزاري وکړي چې ډېری ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. درنو ملګرو، تاسو دا وګورئ څومره یو طبیعتي ځای جوړ کړی ده، څومره یو ښکلی یې ورکړې چې هماغه د پیپل ونه ده چې تاریخي ده. د دې پیپلو عمرونه هم ډېر زیات دي، ډېر عمرونه لري او دې دپاره یې ښکلا ورکړې ده چې ګرد چاپېر د ناستې دپاره ځای جوړ کړی چې یو څلور پنځه ملګري راشي او دلته کښېني او خپله میله وکړي. درنو معززو دوستانو، که تاسو وګورئ دا پیپل ونه د سپین غر هوټل کې ډېره تاریخي ونه ده. دې دپاره یې زینت ته څومره ښکلا ورکړې چې په دې کې یو غرفه لګولې، که څوک راشي سیلانیان اوسي او د دې ځای څخه وګوري مکمل دغه منظره پکې ښکاري. تاسو موږ سره پاتې شئ. تنګېږي ما ډېر ښکلې ښکلې ویډیوګانې لرو. انشاءالله دې ځای ماښام ته به افتتاح هم کېږي او نورې ویډیوګانې هم راخلو. موږ او تاسو به ګرځو. دا منګي که تاسو وګورئ څومره طبیعتي ښکلا یې ورکړې، ټول کار یې په طبیعت باندې کړی ده. دلته چې کوم انجینرانو کار کړی الحمدلله ښه رسیده انجینران دي او ډېر په ښه معیار سره یې کار کړی ده. دوستانو، تاسو چې دا شاته ځای څنګه ښکاري چې دې ښکلی چمن جوړ کړی، دا هماغه ده چې په انځور کې کوم یو تاسو وکته. دغه ځای د نندارتون د خاطر وقف شوی چې دلته به انشاءالله نندارتون کېږي یا په ساده اصطلاح کې جمعه بازار ورته ویل کېږي. ده تشریح هم ورنکړي، ده تشریح مه ورکړو. دا نون دی دا ګل نه خراب. کومه درنو دوستانو، په خیر راغلی او ښه راغلاست. دغه تالار چې تاسو ګورئ دا هم د ښځینهو دپاره هم نارینهو دپاره ده چې دغه یو مین ګیټ چې کله بند شي دا به نارینهو دپاره اوسي
چې کوم جرګهیز موږ پښتانه او پښتو کې یو دود د جرګو د مرکو ځای ده یا د خادۍ یا د کوژدو دپاره واړه پروګرامونه د خاطر ده یا د کلیزو پروګرامونه ورته یا د مکتب فارغت اوسي یا د پوهنتون اوسي خو کله چې دغه بله دروازه بندې شي بیا دا ښځینو دپاره کار کوي او دا یې د کتابونو دپاره جوړ کړی یعنې ډېر بهترین کار شوی چې موږ او تاسو باید د کتاب دپاره او د مطالعې دپاره دود او دستور باید په هر رستورانت کې وکړو یعنې تاسو که شوقه دا ویډیو وګورئ او ډېر منظم ځای جوړ کړی ده چې د خلاصه هوا هم د ډېر ښکلی ځای جوړ کړی ده ګلون دوستانو تاسو دغه ځای ویډیو هم در سره وګورئ او نور به انشاءالله ماښام ته افتتاح لرو دریځي کارونه هم روان دي ویډیو راخیستل هم لږ ستونزمن دي ځکه دا ټول په کارونو باندې بوخت دي دغه د زنانو حال ده چې په دې کې هم دوکانونه هم شته دي همدا شان د ناستې هم شته دي د برډې دپاره یا د کورنۍ چې کوم یو وړې خادیانې دا هم شته ده مهمه خبر پکې دا ده چې دلته یوازې زنانه کار کوي د دې ګارسونانې به هم زنانه اوسي راوړل قطع کول دا ټول سیسټم د زنانه په مخ باندې وړي موږ سره پاتې شئ ماښام ته انشاءالله د دغه ځای افتتاح هم لرو او ټوله بناوي هم سره وګورو بیا هم په سلامونه ورکلی کوم قدرمن دوستانو څنګه مو چې مخکې یاده وکړه د هوټل عمومي رئیس مصروف او فلحال نه و کارونو پسې وتی و ځکه د افتتاح د ماښام ته و افتتاح کارونو باندې بوخت دي د هوټل دلته عمومي منیجر صاحب به هم ځان معرفي کړي او د معلومات هم واخلو چې دلته څومره څانګې دي څومره هیوادوال مو په کار باندې بوخت دي سلامونه وندي کې هیلې قدرمن خدای دې ګروغ جوړ سي کلیدونکو ته ځان هم معرفي کړي او د هوټل په اړه باندې لنډ معلومات مو ترا کړي چې دلته څومره غرفې دي څومره هیوادوال مصروفه دي او څومره دکانداران دي مننه کوم او تاسو ته ستړي مه شئ او هرکلی وایم زما نوم پسرلی منزوی ده د واما کانټیننټال عمومي منیجر یم او دا ځای چې څنګه تاسو وینئ د ننګرهار ولایت د ګلونو ښار جلال آباد ښار کې د جلال آباد ښار په زړه کې دا جوړ شوی ده تر څو وشو کولی هیوادوال دپاره د تفریح لپاره داسې یو ځای برابر کړو چې هغوی وشي کولی له خپلو کورنیو سره خپلو ملګرو دوستانو سره په ډاډه زړه راشي هم له خوندورو خوړو څخه خوند واخلي او هم وشي کولی په یو ارامه او طبیعي فضا کې څو شېبې سره تېرې کړي منظور صاحب که په دغه تالارونو په اړه راته ووایي چې څومره تالارونه یې دلته او څومره هټۍ دي دلته د خویندو دپاره څه د ناستې ځای شته او که نشته ده موږ په مجموع کې دلته 3 حاله لرو چې یو حال زموږ عمومي حال ده دا چېرته چې فعلا موږ تاسو حضور لرو دا عمومي حال د زموږ د نارینهو دپاره چې په ده کې موږ هم داسې د آزاده فضا د ناستې ځای لرو او هم اتاقونه لرو چې کولی شي راشي دوستان که غواړي څوک چې ګوشه غواړي کښېني د خپلو ملګرو سره نو هغوی هلته کښېناستلی شي او د دې تر څنګ موږ یو حال بل لرو هغه د سیمینارونو یا واړه محفلونو دپاره که چا سالګرۍ کلیزه یا فراغتونه یا نورې وړې د خوښۍ مراسمونه یې نو په دې سره دوی کولی شي چې دلته راشي او هغه ولمانځي او تر څنګ موږ د درنو کورنیو لپاره هم ځانګړی ځای لرو چې پوره کارکوونکي هم ښځې نه دي او هلته به نارینه اجازه ونه لري فقط او فقط زموږ خویندې میندې چې دی په دلته اوسېږي یا له لرې سیمو نه راځي نور ولایتونه هغوی راتللی شي چې په ارامه زړه او ډاډه زړه سره راشي او هلته خپل څو شېبې رنګینې کړي منظور صاحب که په دې اړه راته ووایې دلته څومره خویندې په کار باندې بوختې دي او څومره لوند د کار زمینه برابر شوې ده په مجموع کې به زه داسې ووایم چې څه کم 80 تنه کارکوونکي موږ لرو ځکه چې دلته موږ وکتل په دې لاره کې که هټیوالونه وګوري همدا شان د ګارسونان وګوري حتی که دلته د فلزي کارونه چې روان دي هغه خو ډېر روان دي که دغه ګارسونانو په اړه باندې څومره ګارسونان لري خو په همدې مجموع کې کم هغه کارکوونکي چې موږ سره په هوټل کې دلته په دې واما کانټیننټل رسټورانټ کې موږ سره په کار اخته دي د هغوی تعداد کم 80 تنو ته رسېږي د ښځینهو په شمول چې دوی کې 12-14 تنه ښځینه دي او باقي ټول چې دي که د پخلي په برخه کې دي یا د سروس په برخه کې دي دا ټول نارینه دي دا خو زموږ د واما کانټیننټل مرکز شو دې ته تنګ چې سنګر مال کې کوم کیفې سټریټ تاسو وکاته نو هلته چې کوم 10 کافي شاپونه موږ لرو چې تاسو شاید هغه تصویربرداري کړي نو هلته په ټوله کې 50 کسه په کار باندې هلته اخته دي ډېر ښه ډېر ښه
ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو په دومره مصروفه وخت کې وخت راکړه باندې توی دا نوم داسې جالبه غوندې ده ځکه دغه سر توري داسې موږ نوي واورېدل که دې په اړه باندې یو لنډ معلومات راکړي ډیرو هیوادوالو ته شاید دا جالبه وي او ناشنا وي کلنې یو ځل واما چې ده دا په نورستان کې یوه سیمه ده یعنې د نورستان تاریخي ځای ده او دا لفظ سانسکریتي لفظ ده نو موږ چې راخیسته خپل د رستورانداري لپاره دا نوم موږ انتخاب کړی چې موږ هغه لرغوني او باستاني اساس خپل را ژوندي کړو او د دې تر څنګ د ده معنا په سانسکریتي ژبه کې دا ده چې ای موړی که نو موږ داسې یو شعار هم دته برابر وو چې څوک دلته راځي نو موږ هغوی په خوندورو خوړو سره مړوو نو ځکه موږ دا نوم انتخاب کړی دی چې واما یعنې په سانسکریتي ژبه کې ورته وایي چې ای موړی که ډېره زیاته مننه منظور صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه ستاسو د عمومي مسؤلینو نه دلته چې کوم مشرانو څومره خواري کړې او زحمت باسلی چا چې فکري او چا چې ځاني هڅې کړې دي رب تعالی دې اجرونه ورکړي رب تعالی دې همدا شان په وطن کې د آبادۍ او د پرمختګونو او د ځوانانو لپاره داسې بهترین ځایونو باندې کارونه الله هم زیات کړي دا زموږ او د ستاسو د هېواد ملي شتمني وه چې دې شتمني دپاره واقعیت چې څنګه حق ادا کیږي واما کنټینټل رستوران د خوان رښتیا هم داسې ادا شوي چې کوم طبي بوټي دي هما شان پاتې شوي دي او کوم چې طبي ځان دی هما شان پاتې شوي خلا خلا یې وکړې ستاسو د وخت راکولو څخه ډېره زیاته وروستي کې خپل پیغام راته ووایي هېوادوال ته څه پیغام لري زه به لومړی هېوادوالو ته دا زیری ورکړم چې نن ماښام ته موږ د دې واما کانټیننټل افتتاح لرو او دا د هېوادوالو د ننګرهار میشت ته هېوادوالو په مخ خلاصوو او تر څنګ دا ډاډ ورکوم دلته چې څومره ونې دي یا شنه بوټي دي د دوی لپاره موږ باغبانان نیولي دي تر څو د دوی څخه سمه ساتنه وکړي دا طبیعي ماحول خراب نه شي او بیا هم په درېیمه قدم کې دا ویل غواړم چې موږ دلته په پوره توګه آماده یو چې په هغه لیول باندې چې د یو کانټیننټل رستورانت لیول ده په هغه سره سرویس وکړو د هېوادوالو چوپړ وکړو که هغه د خوړو په برخه کې که هغه د سرویس یا ماحول په برخه کې نو موږ ټول هېوادوالو ته وایم چې موږ ستاسو په چوپړ کې یو هر کله راشئ موږ مو خدمت کوو مننه کوم تاسو هېوادوالو دا یوه خبره به په روسیې کې وکړم جالبه په دغه هوټل کې چې ما څه وکتل د نور نه چې ډېر جالبه ده دلته یو هېوادوال یعنې د 10 افغانۍ نیولې چې څومره پورته ده کولی شي دلته راشي او خپل تر وسې خواړه وخوري او څښاک واخلي یعنې که موږ تاسو نور هوټلونو ته لاړ شو یا نور رستورانتونو ته لاړ شو یعنې چا چې وسه نه هغې ته نشته دی یعنې دغه ځای خان او غریب دپاره جوړ شوی داسې نه ده یعنې مشخص کسان نه دي بهترینه خبر پکې دا ده چې یو هېوادوال راځي که د 10 افغانۍ نیولې د دې ځي هوټل چې څومره جګ معیار یې به کولی شي ستاسو د ویډیو د لیدلو نه او تر دا دمه چې مو سره پاشه ډېره زیاته مننه ورغلی کوم زموږ برنامه هم دلته پای ته رسېږي تاسو مو سره نور ویډیوګانې ګورئ چې بیا تر راتلونکي زه جاوید حضرتي او ما سره ایدي صاحب چې د کمرې په برخه کې بیا ځلیږو تر هغې وخت پورې الله به امان وکړي سلامونه و نیکی احترامات او پیرزوینې د ودان اف جی د یوټیوب ټول چینل ټول لیدونکو ته سلامونه و نیکی وړاندې کوم څرنګه چې مخکې ویډیو واچول هغه د ورځې وه د انتظار شیبې مو را لنډې شوې اوس د افتتاح برنامه ترسره کیږي چې ډېر درانه میلمانه راغلي د ننګرهار ادب زانګو دا ډېر شاعران او لیکوالان او د ادب ټول مینوال راغلي دي دننه به ننوځو د شپنۍ منظرې به هم ګورو چې شپې د خوا نه دلته کومې منظرې ترسره کیږي څومره روښنایي جوړه کړې ټول برنامې به دننه ګورو راځئ مو سره دننه نوځئ ټول برنامې مو سره وګورئ ځکه دا ساوند بې خونده و دلته مې یادانه راوړه ښه
تاسو د هیوادوالو خوښۍ هم کتلې. نن ورځ دغه افتتاح ته د ډېرو ولایتونو نه او د ولسوالۍ نه ځوانان راغلي چې په څېرو باندې خوښي ښکاري تاسو کتله. نور دننه نوځو انتظار شوي وره لنډوو او د افتتاح پروګرام په تاسو باندې ګورو. راځئ مو سره دننه نوځئ چې نور پروګرام لیدونکو. اوس فلحال په ډېر یو خوشبختۍ خبره ده چې د کرکټ د بنسټګرې کورنۍ حاجي صاحب کریم صادق سره مخ شو. ده سره هم دغه بند خلا په اړه باندې او دغه اقدام په اړه باندې خبرې وکړو. حاجي صاحب وخت هم ډېر زیات نه نیسم، غونډه هم شروع شوې ده که دغه ځای باندې اړه باندې لنډ راته ووایي چې څومره خوښې د خوشحالۍ اظهار هم څومره د ځوانانو په مخ باندې خلا څنګه ده او دغه سرمایه ګزاري څنګه ارزوئ تاسو؟ بالکل اړوبي سر کې ننګرهار د ادارې نه ډېره مننه چې د ځمکې په واک کې ورکړې ده. شاید خوا ډېر کوشش شوی د هغه تجارانو هم نه ډېر زیات ډېر یو بهترین ماحول چې د جلال آباد کې ډېر سخت بیا ډېرو خلکو ته کار زمینه برابره شوې او بیا په زرګونو سلګونو ننګرهاریانو ته تفریح زمینه برابره شوې. الله دې سرمایه چاته ورکړي. بله زه چې ټوله دنیا مې تقریبا پنځه برې اعظمه داسې یو ښایسته ماحول بیا چې په پسرلي کې دا نارنجان دلته ګلان یا بوی زما له نظره داسې یو رستورانټ کې سنټر ډېرې کمې دي. الله داسې تجاران ډېر کړي. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب محترم. که د دغه ځای په اړه باندې خاطره لري ځکه ستاسو خو نیمه ځواني په کرکټ کې او په دغه شان رستورانتونو کې مېلمستیاګانو کې بهر دم وتې کله داسې یو احساس کړی بهر هېواد کې چې زموږ هېواد کې داسې جوړ شي او یا هم فکر کې راغلی چې زموږ هېواد کې به داسې پرمختګ کېږي او داسې رستورانتونه به جوړېږي ځکه چې ستاسو هغه د کرکټ ویډیو چې ما کتلې ده په هغې وختونو کې افغانستان کې دومره آبادي نه وه. کابل یو هوټل ته هم تاسو تللی که دغه ځای په اړه باندې ستاسو په نظر کې دومره و چې افغانستان کې ځای جوړېږي؟ زه خو اول سر کې افغانستان سره ډېره زیاته مینه لرم. بیا زه جلال آباد کې هندوستان کې یم او همېشه چې د تجار ملګری وو اولنۍ مشوره ورته وایي چې باید خپل هېواد کې ولې هېواد کې دغه ځای کې ډېرې شپې کړې دي غواړو دلته به راتلو. هر تجار ته هم دا مشوره وه، هر دولتي مامور ته هم چارواکي ته هم دا وي دغه ځای خلکو ته په واک کې ورکړي خلک سرمایه‌ګزاري وکړي. داسې ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي. ننګرهار چې دا د ډېرو زیاتو ولایتونو خلک دلته ژوند کوي. 24 ولایتونه اټکل لري او نور د دې ځای خلک ماشاءالله کاروباریان دي. خارج کې ډېر دي هغوی چې خارج نه راشي داسې رستورانتونه ټول ورسره ټول یو ښه ګران ډېره زمونږ هم ارمان پوره شو چې مېلمه سړی راولي ښه تفریح مو شي یو خوراک هم وکړي. حاجي صاحب له تا څخه ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ چې وخت یې راکړ. الله پاک د همدا شان پرمختګونه هم راولي. خبره بیا هم هېره نه شي. حاجي صاحب هم ډېر غټ کار باندې کار روان کړی چې باغ یې جوړ کړی. انشاءالله را روانه ویډیو به د حاجي صاحب د باغ څخه لرو. شلته به ورځو چې نارنجانو د مالټو لپاره ډېر بخښل سره مالټو لپاره ډېر یو ښایسته فارم جوړ کړی. ډېر زیات انشاءالله ډېر زیات درنو دوستانو دننه تالار ته راننوتلو. دغه د غونډې کوم ځای کې چې غونډه نیول شوې ده چې څراغان جوړ ده ډېر یو ښایسته ماحول جوړ ده چې د ننګرهار ډېره ښکلې هوا هم ده. ډېر درانه مشران راغلي دي د کرکټ د کورنۍ څخه ملي اتلان راغلي دي د رسانۍ مشران راغلي همدا شان د نظام د خوا نه چې څومره مشران دي ټول راغلي دي. موږ او تاسو به ننوځو نور به د غونډې ویډیو ګورو تاسو مو سره پاتې شئ او د یاده مو نه وځي. موږ یو بله ویډیو هم اچولې چې دغه واما رستوران کانټینټل د دغه ورځنۍ ویډیو دغه هم پکې اچولې ده. نور به دننه ننوځو تاسو مو سره تر پایه پاتې شئ. زه جاوید حضرتي چې ستاسو درانه حضور ته بیا راځم او ما سره د کمرې برخه کې سید حمایت الله سادات صاحب چې بیا مو سره حاضرېږو تر هغې پورې ښې چارې او ښه وختونه. الله پر احتیاط سره هم سپیکر هوټل تقریبا 3
زما تر مخه ویناوالو ډېرې ښې خبرې او ته به په دې کې څومره وایې راځه دا دومره ژوند چې زموږ په بهر تېر شوی دی